په خیرونه د نیلسن منډیلا 3 ودونه، ګرفتاري او جیل. نیلسن منډیلا د ساوت افریقې لومړی تور صدر پاتې شو. د غربت د خاتمې، د ریشل پروفایلینګ د خاتمې، یعنی د رنګ نسل په بنیاد د تعصب د خاتمې، په هیلث کیر کې یعنی د صحت په شعبه کې ډیر زیات لوی کار به تور صدر کړو. د نه صرف د افریقې صدر او پالیټیشن بلکې د فیلانتراپیسټ یعنی د خیر ښېګړې کارونه به هم کول او د خپل په فاونډیشن هم دی، یعنی د کاری خیر یو تنظیم هم شته. د بنیادی طور په کال 1913 کې پیدا شو، یعنی 1918 کې او 2013 کې تقریبا د 94-95 کالو په عمر کې په حق رسیدلی. شاته زم د یونیورسيټي اف هیری او یونیورسيټي اف لندن او دغه یونیورسيټي اف ساوث افریقا دین لا ګریجویټ و ده قانوندان او خود دې سیاست او قانوندانۍ ترڅنګ دی فیلانتراپیسټ هم او ورسره سوشل اکټیویسټ هم و. د بنیادی کار د اپارټایډ خلاف کار کول یا دغه د نسل رنګ په بنیاد باندې تمیز کول، سیګریګیشن تفریق کېدل، صرف وایټ اونلی ګورنمنت چې کوم دی نو هغه په افریقا کې راتلګ تورو ته موقع نه میلاوېدل د حکومت کولو، او د په دغه سلسله کې بیا تر 13 کالو پورې جیل ته هم تللی دی. 1962 کې دی ولې جیل شو، خو ولې جیل ته تللی د دې نه یو کال وړاندې په 1961 کې یعنی په 1961 کې دغه وخت د وایټ اونلی ګورنمنت خلاف د یو عسکري تنظیم جوړ کړو. هغه عسکري تنظیم چې کوم دی نو دا هغه سلسله کې په د باندې ټرایل شو 1962 کې یعنی 1962 کې د جیل ته ولېږل شو. بیا د په 1990 کې مختلفو جیلونو کې د پاتې شو، زیات تر په یو جیل کې پاتې شو. کسه چې 1982 نه وروسته د جیل زیاتره نظربندي و، د پکې ملاقاتونه د افیشل سره او د پولیټیشن سره او د حکومت سره کول، وخت په وخت مذاکرات کېده. 1990 کې بیا د فارملی د مذاکراتو په ذریعه باندې نه صرف رها شو بلکې کم تور قوانین چې وو، تور قوانین هغه قوانین چې د تورو ته پکې سپک کتل کېده، هغه قوانینو خاتمه وشوه، آزاد الیکشن وشو، جمهوری الیکشن وشو په 1994 کې یعنی 1994 کې، او د 99 پورې پریزیډنټ پاتې شو، لومړی تور پریزیډنټ. او تاسو ته یاد کوم چې په 1998 یا 99 کې د دویم ځل لپاره د صدارت چې کوم چوکۍ ده هغه افر ریجکټ کو، یعنی په دویم پیر باندې بیخي صدر ځان جوړ نه کړ، انکار یې وکړو. کسه چې د پارټۍ افریقن نیشنل کانګرس چې د په 1944 کې جاین کړی و، 1943 یا 44 کې 43-44 کې، او د چې کله دغه پارټي افریقن نیشنل کانګرس جاین کړی و نو یو کار دا کړو چې د یوت لیگ په نوم باندې یو دغه یو تنظیم هم جوړ کړو، دغه پارټۍ د یوت وینګ جوړ کړو د یوت لیگ په نوم باندې. د دې ترڅنګ دا نوبل پیس ایوارډ د میلاو دی، یعنی نوبل چې کوم انعام دی پولیټیشن د ساوت افریقې لومبه پولیټیشن دی چې پیس نوبل پرایز یا ایوارډ د حاصل دی. خو د انټرنیشنل چې کوم ریکګنیشن دی یا د څومره ایوارډونه میلاو شوي دي نو د هغې شمیره 250 نه زیاته ده. په دې کې نشان پاکستان او بھارت رتنا هم شامل دي، یعنی د پاکستان د ټولو نه هایست سیویلین ایوارډ 1998 کې د میلاو شوی دی کله چې د پاکستان دوره کړې و، او د ترڅنګ په انډیا کې په هندوستان کې وته هم بھارت رتنا د یو لوی ایوارډ دی، لینن ایوارډ د میلاو دی، پریزیډنشل پیس ایوارډ دا هم د میلاو دی، برطانیې نه هم او د یو اس نه هم د ایوارډونه میلاو شوي دي. او د لوی کارنامه چې ونه هغه د جیل د اوږد وخت لپاره جیل تیرول نه بلکې دغه تور قوانین ختمول، او بل دا چې د احتساب لپاره نیشنل ریکنسیلیشن کمیشن جوړول، ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جوړول یا NRO کول، نیشنل ریکنسیلیشن اورډیننس وته ویل شو یا نیشنل ریکنسیلیشن کمیشن، ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن د حقایقو یو داسې کمیشن چې هغه د ټولو معاملاتو د ماضي د حال د ټولو غلطیانو محاسبه وکړي او دغه محاسبې په بنیاد باندې د راتلونکي وخت لپاره یو تګلاره خوښه شوي. نو لکه د معافۍ انتظام پکې هم و، د جرایمو د سزا انتظام هم و،
کوم ځای کې چې ممکن ونه مافیان یې، کوم ځای کې چې ممکن ونه سلګ ډېره سزا، خو یو ریکنسیلیشن، یو جوړجاړي طرف ته د ټروت او د ریکنسیلیشن، د ټروت د رښتیا او د حقایقو د معلومولو نه وروسته د خلک بوتله ریکنسیلیشن ته. د درې ودونه کړي وو. د لومبی واده 1944 کې شوی، 1944 کې، او دی بیا د 1958 پورې دغه واده چې کوم دی 14 کاله دغه یو کور ودانې د سره وه. بیا په 1958 کې، یعنی په همدغه کال د دویم واده کړی وو، او دغه واده بیا د 1996 پورې، د 1996 پورې دغه وو د دویم واده 1956، یعنی 56 نه د 96 پورې، 58 نه 96 پورې، بخښنه غواړم، 1958 نه د 96 پورې. دریم واده چې د تر مرګه د وو، نو هغه د په 1998 کې کړی وو، کله چې دی پریزیډنټ وو. اخري واده، د دریم واده 1998 کې کړی، 1998 یا 1998 کې، او دا د مرګه پورې 1913 پورې دغه واده د وو. دی 1918 کې پیدا شوی، 1918 نه آنورډ په 2013 کې مړ وو. نو دا 94 یا 95 کاله یا 95 کاله، 50 کاله د عمر وو. قانوندانو او فاونډیشن چې کوم د دې نو هغه کار خیر کوي. د حکومت چې کله 1994 کې د الیکشن کې راغی، نو دا لومبي ځل و چې د سیګریګیشن او د نسلي تعصب نه آزاد او شفاف الیکشن وشو. د لیډ خپل پارټي د بنیادي طور یو سوشلیست ریفارمیست، او د دې ترڅنګ یو د انډیا پارټي د تعصب د بل قوم پرست او افریقن قوم پرست سیاستدانو. 94 کې بیا د یو براډ بیس کولیشن ګورنمنت جوړ کړ، یعنی د وګټل انتخابات. خو د دې باوجود هم د اپوزیشن جماعتونه ځان سره یا خپل مخالفین او سپینې هم شامل کړل، وایټ اونلی چې په پخوا ګورنمنت کوو، سپینو به صرف حکومت کوو، او نسلي تعصب به کوو، دې سره به تعصب پاله. نو دغه ټول خلک د ګورنمنت کې شامل کړل، په حکومت کې شامل کړل، او دغسې یعنی انکلوسیو ګورنمنت جوړ کړو، یو براډ بیس، وسیع البنیاد، وسیع النظر، وسیع البنیاد څنګه ورته ویلی شو، براډ بیس، براډ کولیشن ګورنمنت، اتحادي حکومت ته جوړ شو. ټولو خلکو سره یې جوړجاړی وکړو، او په دویم ځل بیا د افر چې کوم دی د پریزیډنټ جوړېدو قبول نه کړ. نو غوښته مې چې د نیلسن منډیلا، د نوم خو څه اوږد نوم دی، او د کلي نوم هم سړی پروناونس کولی نه شي. نو دغه یو څو خبرې وې چې غوښتې مې د نیلسن منډیلا د ژوند، د کار او د زیار حوالې سره، چونکې هسې نن رایاد شو راته. د 1962 کې لایف ټایم امپریزنمنټ د شوی، یعنی دا د عمر بر دپاره جیل ته اچولی شوی، او سخت جیل چې د نو د 1964 نه یا 62 نه چې کله دی د امپریزنمنټ چې په 1962 کې، یعنی 1962 کې وشو، 1962 کې وشو، نو 1982 یا 80 پورې د جیل چې کوم دی نو دا ډېر سخت و. بیا د نظربند و د 90 پورې، خو د ملاقاتونه او کافي حده پورې، چونکې د سیول وار خطره جوړېده، بین الاقوامي دباو په افریقا باندې په هغه وخت په وایټ اونلی ګورنمنت باندې راته. نو دغه بین الاقوامي دباو، دغسې د خلکو شعور آګاهي او وخت په وخت باندې ظاهره ده چې دنیا هم بدلېده، نو په حکومت باندې پریشر راته، دباو راته چې د سره مذاکراتو کې دی راخلاص کړي. نو دی په 90 کې بیا راخلاص شو، او 94 کې د الیکشن وګټه. 1998 کې د فکر کوم پاکستان ته هم دوره کړې وه. هغه وخت کې د پاکستان پرایم منسټر میا محمد نواز شریف و. بیا دغه دوران کې د هندوستان ته دوره کړې وه، او برطانیې کې د ملکې سره ډېر زیات نږدې تعلق و. د دې ترڅنګ دی په ټوله دنیا کې د پیس او د تعصب د خاتمې د یو سمبل په تور باندې پیژندل شي، او دا د یو افریقن سوشلیست او افریقن نیشنلیست و، قام پرست او سوشلیست سیاستدانو. خو بهرحال دا کم چې موږ NRO خبره کوو، نیشنل ریکنسیلیشن آرډیننس یا نیشنل ریکنسیلیشن ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن، د حقایقو د اظهار، د حقایقو د تحقیق، د حقایقو په بنیاد د فیصلو، د یو داسې براډ بیس ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن چې کله خبره کېږي، مثلا په افغانستان کې په تېر 40 کاله کې شوې ده، یا تېر 15 کاله کې پاکستان کې کله دا خبره کېږي، یا په جنګ زده په داسې ملکونو کې کېږي،
چې هلته ډېر زیات سیاسي بحراني یا عدم اعتمادي د خلکو یا د مختلفو ډلو مختلفو سیاسي جماعتونو په منځ کې پولر غوندې یو خلیج وي، نو بیا خلک همدا خبرې کوي چې NRO پکار ده یا ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن پکار دی. نو د دې شاته بنیادی فکر هم دغه د نیلسن منډیلا د دغه تحریک او بیا د NRO یا NRC دغه تصور دی شاته په بیک ګراوند کې دغه یو څو خبرې دي چې دا په افریقا کې شوی او دغه NRO ډیر کامیاب پریسیډنټ یا نظیر یا مثال ګرځېدلی دی د دنیا دپاره، د سیاست دپاره، د مفاهمت دپاره، د روغې جوړې، د خبرو اترو، د ډایلاګ، یو بل د منلو، د یو بل د ابزاب کولو، بیا راتلونکي وخت دپاره د زده کړې او په ماضي باندې د حقایقو د تحقیق نه وروسته پرده راچول یا یو بل معاف کول. نو دا ټولې خبرې چې کوم دي دا د زیات انسپیریشن چې کله مو د NRO NRC ذکر کیږي د دې شاته بنیادی انسپیریشن هم د نیلسن منډیلا دغه تحریک نه یا د ساوث افریقې دغه کامیاب تحریک نه. د 15 کالو په عمر کې په 2013 کې وفات شوی دی او د په 1918 کې ساوث افریقا کې پیدا شوی او ساوث افریقا بیا تاسو پوهیږئ چې دغه نسلي تعصب په وجه باندې ساوث افریقا دنیا 90 کې بالکل الینیټ کړې وه، تنهایی کړې وه. نو بیا چونکې دغه قوانین ختم شو نو دی هم آزاد شو او د ازادۍ ترڅنګ ساوث افریقا د دنیا په نقشه کې یو جمهوري ملک په تور باندې وپېژندل شو. نو دغه یو څو خبرې وې چې ضروري وي در سره مې شریکولې. تاسو واورېدې تر پایه کور هم ودان.